السلام علیکم ستړي مه شئ. د معجزې تیږې ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسې ټول به ښه اوسئ. تاسې په تیر کې د دغه ناول شپږمه برخه اورېدلې وه او د شپږمې برخې په پای کې تاسې اورېدلي وو چې ارسن لوپن له وروسکي څخه پوښتنه وکړه فرانسوا چیرته دی. د وروسکي په زړه کې تمه پیدا شوه. فرانسوا یو چاته ارزښت درلود او ده له دې موقع ډېره استفاده کولی شوی، خو بیا یې هم وویل فرانسوا د تورې وهنې په مسابقه کې ووژل شو. لوپن وخندل. زه دومره احمق نه یم، پوهېږم چې هغه ژوندی دی. وروسکي نه غوښتل چې په دومره اسانۍ دا چانس له لاسه ورکړي، ځکه غلی وه. تر دې ځایه تاسې په تېره برخه کې اورېدلي وه. دا چې له دې وروسته څه کېږي ملتیا مې وکړئ. ارسن لوپن شپېلکی وواهه. له نږدې کوټې 4 وسله وال او یو په عمر پوخ سړی راغلل. په عمر پوخ سړی ګوډ ګوډ ته یو پښه یې له لرګي جوړه وه. ارسن لوپن روسکي ته وکتل، ویې ویل دې زما نږدې ملګری پاتریس بلوال دی. غلی شو. پاتریس بلوال ته یې مخ ور واړوه. ښاغليه، د فرانسوا درک مو پیدا نه کړ؟ منفي ځواب یې واورېد. ارسن لوپن وویل نور پوځیان په بیړۍ کې دي. هو. ارسن لوپن سرتیرو ته وکتل. وروسکي او د هغه ملګري ګراشین ته بوځئ، هلته یې وساتئ. اوتو او وروسکي تر مټو ونیول شول. له سالونه بهر یوه زینه ولاړه وه، خو ارسن لوپن تر څو څمڅو تېر شو او د ځمکې سر ته راوښود. ډله د باغ خوا ته لاړه او هغه ونې ته ورسېدل چې وروسکي د ورونیکا پر ځای د خپلې پخوانۍ مېرمنې مړی پرې راڅړولی وه. ارسن لوپن یو ځای ودرېده. وروسکي ته یې وکتل، ویې ویل ستړی شوې؟ د وروسکي سترګې سرې وې. ارسن لوپن وویل دې ونې ته وګوره. کله چې تېره شپه تاسو د خپل جنایت په اړه غږېدئ او مړي مو شمېرل، ما له موقعې استفاده وکړه او ورونیکا مې له دې ځایه وتښتوله. هلته وګوره، هغه څوک چې پر سړک را روان دی پېژنې؟ دا سړی هم ستا د قربانیانو له ډلې څخه یو دی. دا سړی دې لومړی د مرګ په خونه کې بندي کړ، بیا د خپل زوی رینول ته امر وکړ چې سیند ته یې واچوي. دا کس د فرانسوا ښوونکی استفان ماروکس دی. خدای ژوندی وساته. ماروکس را ورسېد. وروسکي ته یې په ژامه دروند سوک ورکړ. لوپن وویل ما اوس یې وخت نه دی، وروسکي به خپله سزا وویني. وروسکي په کرکه استفان ماروکس ته وکتل. دی د ورونیکا او د دې سړي له مینې خبر وه. ارسن لوپن وروسکي ته ورنږدې شو. ویې خندل. د ښاغلي استفان ماروکس په ژوندي پاتې کېدو حیران یې، په دې ورځو کې مړي هم ژوندي کېږي. ارسن لوپن ماروکس ته وکتل. فرانسوا مو پیدا نه کړ؟ نه، په کوم ځای مو شک هم رانغی، څه غار یا بل څه؟ د استفان ځواب منفي وه. ارسن لوپن بیرته وروسکي ته ورنږدې شو. په غوسه یې وویل د فرانسوا د ځای د ښودلو په مقابل کې څه غواړې؟ وروسکي ځمکې ته کتل. ارسن لوپن له جیبه یو کارت راوایسته. د وروسکي سترګو ته یې ونیوه. ویې ویل دا سړی د فرانسوا بیه پرې کوي، ووایه څومره پیسې غواړي؟ وروسکي په حیرانۍ وویل دا خو د فرانسې د ولسمشر موسیو لانګای کار دی، هغه ولې له دې قضیې سره دلچسپي ښایي؟ ارسن لوپن وخندل. له جیبه یو بل سور رنګه کاغذ راوایست. ویې ویل وخت مه ضایع کوه، دا کاغذ ولوله. وروسکي په لړزان د ګوتو کاغذ ور واخیسته. لیکلي وه د فرانسې د دولت نږدې ملګری پاتریس بلوال او ارسن لوپن د وروسکي د نیولو ماموریت لري. د وروسکي خوله وازه پاتې وه. ارسن لوپن لاس ور وغځاوه. کاغذ یې ورنه واخیسته. څیرې یې کړ او ټوټې یې باد ورسره یوړي. ویې ویل زه په هیڅ دولت پورې نه یم تړل. دا کاغذ مې ځکه در ښکاره کړ چې ستا نیول څومره مهمه دي. نو زما خبره ومنه، له دې ځایه نشي تښتېدلی. د فرانسوا د خوشي کېدو په مقابل کې څه غواړې؟ فرانسوا مړ ده، دروغ وایي. وروسکي غلی شو. یو دم یې وویل د معجزې تیږه امکان نه لري، زه به فرانسوا په خپله پیدا کړم. وروسکي وخندل. که یې پیدا هم کړي نو یوازې به یې بې روحه جسد په لاس درشي. ولې؟ فرانسوا له پرون راهیسې نه اوبه څښلې او نه یې هم څه خوړلي دي. که زما شرط ونه منې هلک به له تندې مړ شي. وروسکي وروستۍ جمله په ډېرې بې رحمۍ سره ادا کړه. ارسن لوپن وویل ته خپل زوی په خپل لاس نشي وژلی. د وروسکي له خولې وحشتناکه خندا راووته. نه، ما ته یې مرګ ډېر اسانه دی. فرانسوا به هم د نورو په څېر مړ شي. استفان سوک جوړ کړ، خو ارسن لوپن د هغه مخې ته ودرېد. ارسن لوپن د یوه سرتېري له ملا پړی ور خلاص کړ. وروسکي د صلیب په بڼه په ونه پورې کلک وتاړه.
د ورسکي پښې له ځمکې یو لویشت پورته وې. ارسن لوپن وویل اوس به پوه شي چې دا ډول مرګ څومره دردونکی دی. پړي د ورسکي پر مټو غاړه او پښو فشار راوړی وه، خو ورسکي ځان داسې وښود چې تسلیمېدونکی نه دی. سترګې اسمان ته ور واړولې، شونډې یې وخوځېدې داسې لکه وروستۍ دعا چې کوي. ارسن لوپن ور مخته شو، د ورسکي ټټر ته یې سوک ورکړ. ویې ویل ای قاتله، یو زوی د بل زوی په توره ووهه، خو پوهېږم چې فرانسوا لا تر اوسه ژوندی دی. که مرسته ورسره ونه شي ټپ او لوږه به یې ووژني. ووایه فرانسوا دې چېرته پټ کړی دی؟ پاتریس بلوال وویل. ورسکي به اقرار ونه کړي. ارسن لوپن په خپلو ژېړو ویښتو کې ګوتې تېرې کړې، لاندینۍ شونډه یې په غاښونو کې ټینګه کړه. ویې ویل نه، د پړي درد تر یو ساعت ډېر نشي زغملی، په خپله به هر څه ووایي. لوپن ورسکي ته ورنږدې شو، چیغه یې کړه که د فرانسوا ځای راوښایې په خپل شرافت قسم خورم آزاد یې. د ورسکي غاښونه له ډېر درد سره وجن کېدل. په زحمت یې وویل هغه باید مړ شي. پاڼې وخوځېدې. سرتېرو د خپلو ټوپکو خولې ونو ته ور واړولې. له ګڼو پاڼو یو کوچنی سپی راووت. اسپان په خوشحالۍ وویل دا د فرانسوا سپی دی. سپی د ارسن لوپن خواته ورغی، لکۍ یې ووهله. لوپن سپی ور واخیست، هغه یې ټینګ په غېږ کې ونیوه. اسفان په حیرانۍ وویل دا سپی تا څنګه پیژني؟ ارسن لوپن وخندل. د فرانسوا د موندلو لپاره باید په ځینو حقایقو وپوهیږي. ارسن لوپن ورسکي ته وکتل، په زوره یې وخندل. فکر مې کاوه چې تر ما هوښیار یې، خو داسې نه ده. ارسن لوپن پر یوه ړنګه ونه کېناست. ویې ویل یوه کیسه به درته ووایم. د مسیح له میلاد 132 کاله وړاندې په نړۍ کې یوه حیرانوونکې پیښه رامنځته شوه. د پیښې ځای د اروپا یو ښار وه. دې ښار ته یې بوها یا بوهیما ویل. د پیښې ځای د ژاکې میستال کوچنی ښار ښودل شوی دی. د دې ښار د لوی سیند پر دواړو غاړو یوه لویه قبیله اوسېده. یو ورځ په دې قبیله کې جنګ ونښت. دوی سوله خوښونکي خلک وه. د جنګ په علت نه پوهېدل. نارینه وو تورو ته لاس کړ او ښځو هم د کورونو د وسایلو په راټولولو بوختې شوې. خو د هماغه ورځې په مازدیګر د قبیلې مشران د الپ د سیند پر غاړه سره راټول شول. تر سهاره یې د سولې په اړه خبرې وکړې. سهار د پاچا دوی بیړۍ راورسېدې. د قبیلې مشران او د پاچا استازي په یو لویه بیړۍ کې سره راټول شول. د قبیلې مشرانو سوله وکړه، خو د پاچا استازو بله غوښتنه لرله. دوی غوښتل چې د قبیلې د ځوانانو په مرسته پر ګاونډیو هېوادونو یرغل وروړي. هغه وخت په اروپا کې وړو حکومتونو واک درلود. هر یو به پر بل حمله کوله او خپل قلمرو به یې پراخاوه. دا قبیله وږې وه. د ژوند لپاره یې باید یو څه موندلی وای. په جګړه کې ډېر غنیمت په لاس ورته، ځکه یې دا وړاندیز ومانه. هغه وخت به د جنګ لپاره ټوله قبیله واړه زاړه ښځې او نارینه تلل. له همدې سببه یې د قیمتي جواهراتو په شمول د کور ټول وسایل ورسره وړل. د دې قبیلې په جواهراتو کې یو مثلث شکله تیږه وه چې دې قبیلې ته تر هر څه ډېر ارزښت درلود. د قبیلې ټول اوسېدونکي په جنګي بیړیو کې سپاره شول. کله چې د سر کښتۍ د درې نیمایي ته ورسېده، یوه مشر یوه پرده لرې کړه او یوه ځلېدونکې تیږه ښکاره شوه. دا تیږه 2 متره پلنه او 2.5 متره اوږده وه. د تیږې پر لیدو ټولو تیږې ته سجده وکړه او د خوشحالۍ غږونه پورته شول. د پوځ مشر یوه لکڼه ور واخیسته او ویې ویل چې دا لکړه او تیږه د یو بل لپاره مهم دي او یو بل ته قدرت وربخي. دا تیږه موږ ته په جګړو کې پیاوړتیا راکوي. دې تیږې جادویي قدرت درلود او د هغه وخت فیوډالانو هڅه کوله چې دا تیږه ترلاسه کړي. اونۍ تېرې شوې. دې قبیلې په سمندر کې خپل سفر ته دوام ورکړ. ډېرې سیمې یې ونیولې او یوه ورځ د اسکاندینیا یوه ساحل ته ورسېدل. دوی غوښتل چې دا تیږه په یو مطمئن ځای کې پټه کړي، خو دا ساحل ورته ښه ښکاره نه شو. له همدې امله ایرلینډ ته ورسېدل. دوی هماغه ځای د اوسېدو لپاره غوره کړ. وخت ووت. د پوځ مشر مړ شو او د هغه لمسي د خپل نیکه ځای ونیوه. یوه ورځ یو ګاونډي پاچا له دوی سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې باید دواړو حکومتونو پر دریم حکومت یو ځای جنګ پیل کړی وای. دوی دا تیږه یوې جزیرې ته یوړه. دې جزیرې 13 پلنې ډبرینې تختې او قوي پلونه درلودل. کلونه ووتل. دا تیږه په همدې جزیره کې ساتل کېدله، خو جزیره د ژرمن د وحشي قبیلې تر تهدید لاندې راغله. د پوځ او قبیلې مشرانو دومره وخت ونه موند چې تیږه له جزیرې څخه انتقال کړي. تیږه په جزیره کې پاتې شوه. کال وروسته د پوځ او قبیلې ترمنځ اختلاف راغی. په خپل منځ کې سختې جګړې وکړې.
په دواړو لورو کې ډیر کسان ووژل شول او تیږه ورو ورو له ذهنونو ووته. ارسن لوپن غلی شو، سګرټ یې ولګاوه او روسکي ته یې وکتل، وی خندل. دا جزیره د سارک جزیره وه، هغه جزیره چې زه او روسکي پکې یو. پیړۍ ووتې، په دې تیږې پسې ډېر کسان وګرځېدل خو پیدا یې نه کړه. دې تیږې زما پام هم ځان ته ور واړوه، څېړنې مې وکړې. په هماغه لومړیو کې دې نتیجې ته ورسېدم چې دا تیږه باید د ګراندیش او کالو فلوري د باغ په مربوطاتو کې وي، ځکه دا پخوانۍ خرابۍ وي. او ماکونوک هم په دې اړه معلومات راکړي وو. ماکونوک په دې عقیده و چې د ګراندیش د چینې اوبه شفا بخونکي دي. تیږه هم په هغه ځای کې ده چې دا اوبه سرچینه ترې اخلي. دې په دې باور و چې دا تیږه د هر ډول ناروغۍ و علاج کولی شي او له همدې سببه یې دې تیږې ته د مرګ او ژوند نوم ورکړی و. ماکونوک له پخوا راهیسې په دې تیږې پسې ګرځېده. یوه ورځ یې په یو سمڅه کې یوه زړه کتابچه وموندله. له لیکنو یې داسې ښکارېده چې دا کتابچه د هماغه پوځ د مشر یادښتونه دي. په دې کتابچه کې پر صلیب د 4 ښځو د رازړولو او 10 جنازو یادونه شوې وه، خو روښانه مفهوم نه ترې اخیستل کېده. ماکونوک به خپل ټول معلومات له کڼ هرجمون سره شریکول، تر څو چې وروسکي دې جزیرې ته راغی او دواړه یې ووژل. ارسن لوپن غلی شو، نیم سوخته سګرټ یې د بوټ تر تلي لاندې کړ. وروسکي ته یې وکتل، ویې خندل. فکر کوم چې تړلي اندامونه دې ورو ورو بې حسه کېږي. وروسکي په غوسه ورته کتل او له درده یې خپله لاندینۍ شونډه پرې غاښونو کلکه نیولې وه. ارسن لوپن وویل، اوس هم نه غواړي چې د فرانسوا ځای راوښایي؟ د وروسکي په سترګو کې غوسه ښکارېدله. ارسن لوپن وویل، غوږ ونیسه. درنو اوریدونکو، دا و د معجزې تیږې ناول اومه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا ستاسې چوپړ کې وم. تر هغې ښه وختونه خوشحاله ژوند